په کوټي ښار کې د شهید میجر انور کاکړ چوک بیهمال مخې ته نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. چرته چې د زرنج رکشې یو ډریور د ټریفیک پولیسو له بدسلوکي او پرلهپسې چالانونو څخه تنګ سوی و او خپله رکشه په خپله اور ته وسپارله. د عیني شاهدانو له مخې رکشې ډریور د خلکو په وړاندې خپل زرنج رکشه ته اور واچاوه چې ټول خلک راټول سول. کله چې خلکو له نوموړي څخه د دې کار علت وپوښته نو هغه وویل زه ډیر زیات تنګ سوی یم. ټریفیک پولیس په هر چوک کې ولاړ وي، هر ځای چالان کوي او په زوره پیسې غواړي، نور مې حوصله ختمه سوه. رکشې ډریور تور ولګاوه چې د ټریفیک پولیسو دا رویه د غریبو خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده او همدا وجه ده چې هغه د انتهایي ګام ته مجبور سو. خو تر دې مهاله د ټریفیک پولیسو له لوري کوم رسمي بیان نه دی جاري سوی. دا پیښه یو ځل بیا د پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ښار د ټریفیک نظام د اصلاح لپاره به عملي ګامونه پورته کیږي که نه، او یا غریب مزدور به همداسې د ظلم ښکار پاته کیږي.